ناوخته به د شپې راتلمه تا نه به پر تر بسترې راتلمه تا به ویل زم کپړې وباسه ما به ویل مسې دې بستې وباسه نوې کپړې دې راته غاړه بکړې سترګې دې دورې راته دواړه بکړې په دې موضوع به د اختر راتلمه مورې ستا کولر به زه راتلمه هغه اختر شته خو مزې نشته دی چې پکې پرېوځم هغه ښې نشته دی نه مې ته خپل کړې نه ما سر درکړې چې مبارکي مې د اختر درکړې څنګه چې کلک مې د تمبې یادوې داسې به ما په مسلې یادوې مور دلته کې هره ګندګي ډېره ده دا نه چې یو بچګر مې ډېره ده نن مې خبر ده واقعاته کړلې مورې خفه مې ډېره زیاته کړلې په دې اخر کې به معافي وغواړم زه عاصم به د خپل وطن خالي وغواړم ځمکې نه واخله تر اسمانه پورې ما ته د درس جفانه ګرانه مورې دا درته چا وي ژړاګانې کوه ما ته په لبو دواګانې کوه ستا چې دعا کې مغفرت کې زما ستا قدمونو کې جنت کې زما راته مشال غوندې بلیږي مورې یوه لحظه مې هېرېږي مورې ته وایې څنګه شپې تېرېږي تا ته نور څه وایم بس کې تېرېږي مورې به اوس په سرې غرمې پاسمه زه د سهار څلور بجې پاسمه د ورځې ټوله ورځ چټي وي زما د شپې اته بجې چټي وي زما بیا که سالن وي او که چې پخوم ستا په یادونو کې روحې پخوم کم ویلم بل خو لاسو خورې وینځمه د شپې یوه بجه کپړې وینځمه نه په جومات هغسې نه د ځان شته حفاظت هغسې پورته کړه سپږې کړو غواړه ما ته د رب نه خوشحالي وغواړه ته مجبورې او لاچارې یادوې ما ته د کور اوچې روټې یادوې هغه سرونه دلدارې چېرته دي د برکت په لاس روټې چېرته دي نه د وطن غوندې سپور کېږدمه مخکې اخبار او یا ګورې کېږدمه داسې روټې زما تېرېږي کله د شرارت ژوند مې هېرېږي کله